سلامونه دوستانو، هیله د جوړو روغ به وئ. لومړی شپه مو په مونشن کې وه او دا دی اوس د هغې ځایه روان یو د ګارمش پارتنکرشن خواته. ګارمش پارتنکرشن هم د بایرن یوه سیمه ده، یوه ډېره مهمه سیاحتي سیمه ده د الپس غرو په لمنو کې، او هلته د جرمني تر ټولو لوړ غر هم دی چې څوکشپیڅه ورته وایي، او هغې ته هغه کیبلي موټر ورته وي یا کابینونه ورته وي، کیبل کار یا زایلبان یا ټرین هر شی چې ورته وي هغه هم خیږي. له مونشن څخه تر ګارمش پورې مستقیم ټرین ځي. همدغه 940 یورويي ټکټونه که څوک ولري اوس مهال په دې کې تلای شي تر هغه ځای پورې، او هغې ځای نه بیا شاوخوا نور بسونه او ټرینونه شته، هر ځای ته سړی په اسانۍ کولی شي سفر وکړي. نو سفر کې راسره ملګري اوسئ، هلته به ښکلي ځایونه وګورو په ګډه. دغه لوړه چې ده دا څوکشپیڅه ده، دغه ځای نه کیبل کار ورځي یا هغه کیبلي شیان چې ورته زایلبان چې ورته وایي هغه ورځي، او بیا به په هغه سر کې کوزیږئ او بیا نور وړاندې خپل هم ګرځېدلی شئ. البته دې ته ډېر زیات کیبل کار د هرې خوا نه ورځي، د دې نه د غرونو چې ور واوړئ خوا ته یې تریش دی، د هغې خوا نه هم ورته راځي. او دلته وړاندې یو بل ځای هم شته، د 5-6 ځایونه دلته د زایلبان ورځي او سړی ورختلی شي. نو بیا وروسته که د چا حوصله وي کیدای شي خپله هم وګرځي. دلته راورسېدو، دلته مو یو د کمپینګ دپاره ځای نیولی دی په همدغه د تریش په یوه ښارګوټي کې. دلته مو خپله کالي مالي کېښول، خیمه مو ودروله چې وروسته به بیا درته ښکاره کړم. اوس راووتو بیرون ته په چکر ورځو، به همداسې دلته یو رود دی هغه به وګورو، بیا به ایبزې ته ولاړ شو او همغه څوکشپیڅه ته که وخت پیدا شو وبخیږو، اگر چې ناوخته ده هغلته باید سړی ډېر وختي ورشي. خو ایبزې هم چې د جرمني یو مشهور جهیل دی هغه به وګورو او بیا به نورې سیمې ګورو په ګډه. دغه د جرمني نه چې راواوړې د اتریش خواته د څوکشپیڅې بله طرف دی یا بله خوا یې ده، او همدغه غر د څوکشپیڅه غر دی. نو دې خواته ایبرزوالټ وایي، او دا هم یو ډېر ښایسته ښار دی، یو ښارګوټی دی یا کلی دی، هر شی چې ورته وایي. دلته هم د غره ختلو ډېر ځایونه دي، ښایي تاسو ته به ښکاري په ویډیو کې یا به نه ښکاري نه پوهېږم، خو دغه مخامخ چې غره کې ځنګل غوڅ کړی ده کرښه چې ښکاري، په همدې کې هغه کابینونه پورته خیږي، او نور بیا عمومي چې د جرمني خوا نه چې راخیږي هغه په غره په څوکه کې څنډه کې دي، پایې یې ښکاري. هغه تر ټولو لوړ زایلبان دی. په غره کې ځای ځای واوره هم شته، د غره په څوکو کې ښکاري، یا په د بغلو څنګو کې دی پرته ده. خو د لاندې هوا ښه صحیح ګرمه ده، والا سړي صحیح ګرمي کېږي. نن شاوخوا 15 درجې هوا دلته وه، برسېره بیا یخه ده. ګارمش پارکنشتاین کې دغه رود دی چې بهیږي، د تریش د خوا نه راځي او ځي همداسې د ګارمش پارکنشتاین خواته. داسې د افغانستان رودونو ته ورته دی، ځکه دا غرنۍ سیمه ده. یاره چې دته خو د بوټو ایستلي وای او لږ هم کې لمبلي وای، څنګه م خوښه وه.
دغه د څوک شپیڅه زایل باندې یا کیبل کار او دلته لاندې بیا آیبزې ده. آیبزې هم مشهوره ده، هلته پارکینګ هم شته. راځئ دا دواړه یو ځای دي، سړی ښه وي د دواړو لیدنه په یوه ځل کولی شي. دغه زایلبان په نړۍ کې ریکارډ لري. وګورئ د یوه کیبل تر بل پورې څومره فاصله لري او څومره لوړ دی، پایه چیرته ده. او له هغه ځایه بیا هغه د غره څوکې ته خیږي، همدا یوه پایه لري. دې خواته د خلک ټول بس ته منتظر دي، ورځ یې دلته تېره کړې، اوس غواړي لاړ شي بېرته. نو موږ اوس راغلو ماسپښین یا مازدیګر خوا ده. بیا هم بیروبار ډېر زیات دی. د آیبزې د جرمني له مشهورو جهیلونو یو دی. نو راځئ چې څنګه ښکاري او خلک خو وینئ چې څومره زیات ورته راځي. راځئ وړاندې ځو، راځئ هلکانو. د دې خوا نه لمر دی، نن دا ځای ممکن ښایسته ښکاره نه شي یا د اوبو پاکوالی پکې ښکاره نه شي، که نه ده ډېرې پاکې اوبه هم لري. د اوبو پاکوالی دلته ښکاري دی. د آیبزې یا آیبزې مانه آیبزې ویل کېږي، اصلي آیبزې دی. د دې خوا نه خو لمر دی، خو د یو خوا نه که سړی راتاو شي د شاته څوک شپېڅ هم ورسره ښکاري. دا په نږدې کې څنګ کې ده او ډېر به ښکلی وي. همدغه د آیبزې څنګ ته دلته بیا یو بل ځای دی، دا خو ځای هم نشو ورته ویلی، خو اوبه ډنډ دي. خو دا چې د دغه غرو څنګ ته دی ښکلی ښکاري. هغه برسېره خو ګورئ هماغه د څوک شپېڅه غر دی او لاندې ته د اوبه دي، او دې نه چې بیا داسې راتاو شي ښي لاس ته بیا بېرته هماغه آیبزې دی. نو خلک هغه خواته ګرځي. دغه پیاده لار همداسې تللې ده د غره په ډډې کې. نو ما او د ملګرو نیت کړی چې په دې باندې وخیږو. 3 ساعته لار ده او د دې ځای نه اتریش ته اوړي. هغلته یې موږ د کمپینګ ځای دی
نو ورځو موږ ته اوس ماښام شاوخوا ماښام خو نه مازدیګر 7 بجې دي نو موږ ممکن 3 ساعته مزل وکړو 10 بجې خپل ځای ته ورسو نو تاسو ته به هم په لیارو د ځینو منظرو عکسونه یا ویډیوګانې واخلمه ځکه ډېره ښایسته لیار ده ارامه ځنګل منځ کې غره په ډډې کې ممکن په ځینو ځایو کې سخته هم وي نو تاسو راسره ملګري اوسئ چې څه پېښېږي دومره خو راوختو په دې غره کې لا هم ډېره لاره پاتې ده دا دی تقریبا دغه د غره هغه څنډې ته نږدې وي کوم ځای کې چې ونې ختمیږي نو دونه پورته بیا یو څه لاره سخته ده خو موږ په دې څنګ کې ځو راسته لاسته نو ممکن تیاره هم شي خو دا څوک شپېڅه نه بیخي رای لاندې یو دلته یې هغه کوټه موټه هغه ځای چې دی د زایل بند سټیشن او ډېر صاف ښکاري نږدې دی نو راسره اوسئ چې وړاندې څه پېښېږي راوختو نو هغه د ایب ځای لاندې ښکاري او وړاندې ګارمیش پارکنشتاین ښارګوټی دی چې ښکاري که نه ښکاري نه پوهېږم مازدیګر دی نو ماښام دی د لمر ډېر هغوی خواته تیز دی پړکنده دی صحیح شاید ښکاره نه شي نور نو په دغه ځنګل کې راوختو ښې دي لیارې جوړې شوې ځینو ځایو کې ځنګل منځ کې ونو منځ کې او ځینو ځایو کې بیا داسې صافې صفا لیارې دي نو دغسې یو ښکلی ځای دی ډېر خوند کا دلته راتګ اډونچر نو که راتلی ډېر ساعت به مو تېر شي دغه لاره ده نو داسې ده لکه د قاچاق په ځنګلو کې او خطرناک نو وګورئ وړاندې څنګه ده یا هم یو ساعت لار پاتې ده 2 ساعته مایلې اوس د اتریش خاورې ته داخل شوي یو جرمني په برخه کې ښه وو لیارې ډېرې جوړې وې خو د اتریش خوا په دې ځای کې خو لیار نشته او داسې جوړه همداسې یوه عمومي پخوا خلک پې تللي کومه کرښه غوندې شته نو وګورو چې وړاندې سمیږي که نه ملګري م څوک مخته روان دي څوک شاته او راځه همدغه لیار ده اوس سمه شوه اوس ښه خوند کو رڼا شوه ښه امکان شته هلته چې سر ته وخیږو نور به بیا کوزیږو نو دې خواته جرمنی دی هغې خواته اتریش دې خواته همدې لیارې پاره ممکن ډېرې غټې غټې ونې چپه کړي دي یوې دې بیخي ایستلي دي دغه ځای کې یو ځای نږدې وچه لار ورکه کړو اوس هم صحیح ولاکه ښکاري همداسې به ځو اگر چې ګوګل کې ښیي خو ځینې ځایو کې
وړاندې وروسته وي، ډېره دقیقه نه ده هلته هم. دلته هغه هم ګرځي، غرڅې دي که هوسۍ دي، ډېر جالبې دي، خو چې موږ وویني وتښتي. ویډیو کې مې ونه شوی ثبت مې نه شوی کړی. دغلته یې پلونه ښکاري، د خټو کې منډې منډې کړي. ممکن نور حیوانات هم وي د ځنګلو کې. تر اوسه د خطرناکو حیواناتو سره نه یو مخ شوي او هیله دار سره مخ هم نشو. که نه ممکن ځینې حیوانات وي لکه پړانګ، یا به نه وي، نه پوهېږم. زمری، خوګ، زمریان خو به نه وي، زمري پړانګ ممکن دلته نه وي، خو خوګان شاید وي، او یا لیوان. دا دی دلته رستورانت هم شته د سیلانیانو لپاره چې د غرو کې ګرځي، خو اوس بند ښکاري، څوک نشته پکې. د ورځې جریان کې شاید خلاص وي. سړک هم شته دلته، ځکه موټر خو ولاړ دي تر دې ځای پورې. بیا د دغې تریش د خوا نه موټر هم راځي. دغه هم دا د تریش خواته لاندې چې راکوز شي یو ریزورت دی، ډېر ښکلی ځای دی. اوس شپه ده، ممکن ډېر ښه ښکاره نه شي. څوک شپېڅه نه لاندې دی او نوم یې هم څوک شپېڅه ریزورت دی، او بیا د دې نه لوړ هغه خیجي همدغه زیلبان. مالګه چیرې سیګلله؟ مالګه دلته شته به وي، دغه ده، دا سر یې تاویږي، خلاص یې کړه. دا ملګري دي، نو بس دېګ یې باندې کړی دی، ته ودرشي چې یې پخوي دی د خیمې مخې ته. او زه دلته خیمه کې ناست یم، تپه تیاره ده، خو دلته برقونه بیرون دي، شمع او برق. فکر کوم مایان پخوي، اسانه شی. او 10 بجې دي، موږ اوس راغلو دلته رستوران چې دی هغه هم بند دی، نو مجبور یو شی پاخه کړو خپله. دیگ بیخی نگده دیگه، قتل انتظار نورم کار دی. استی دیگ برابریگی بخیر. اشتیاد څنګه ده؟ شی دې پخ کړي؟ ډېر اسانه شی. مایان دی تیار تقریبا نیمه پاخه و. آگهی خو اسانه دی. آگهی، چای، چیپس، مایان، بیا معمولا دلته خو دیګ وکړل اسانه دي، ځکه اکثره تیار نیمه پاخه وي.